تاسو وګورئ افغانستان طالبان مجاهدینو دا وې سره سو پورا کفر راغلی طاقت ورسره و میډیا ورسره و وسایل اسباب ورسره و د تیر 2-3 هفته مخکې زه ډېر لوی عالم سره ناست ډېر لوی عالم دی زموږ نه بول ډېر لوی پیری طریقت دی ما ته وایي موږ ورسره سهار و ناشته مو ورسره ما ته وایي کم از کم د اسلام په 1400 ساله تاریخ کې د دې نظیر نشته بدر جنګ و هلته مجاهدینو سره کم از کم د تورې په مقابله کې توره وه اگر چې دا توره ماته و زنګ شوې وه لیکن کم از کم د تورې په مقابله کې توره وه د زغرې په مقابله کې زغره وه د اس په مقابله کې اس وو اگر چې کم وو د وخ په مقابله کې اوخ وو اگر چې کم وو لیکن د اسلام د 1400 ساله تاریخ د هغه عجیبه منظر دی چې دلته د تیارې په مقابله کې تیارو جهاز نشته دی دلته د هلیکاپټر په مقابله کې هلیکاپټر نشته دی دلته د بیباون په مقابله کې بیباون نشته دی دلته د هغه تیارې د وشتلو د لپاره مزایل نشته دی دلته د هغه ټیکنالوژي په مقابله کې ټیکنالوژي نشته دی لیکن هغه ایمان او د ایمان طاقت ورسره و د چا ذهن کې هم داسې نه راتلل دا دومره لوی لوی بیړۍ دا دومره لوی لوی وسایل دا دومره لوی لوی طاقتونه دا دومره لوی لوی اسباب او دا دومره مسلح فوج دا دومره تربیت شده لښکر د دې مقابله به څوک کوي لیکن شل کاله کې الله رب ذوالجلال دنیا ته ورښود جنګونه دا د ټیکنالوژي په زور نشي ګټلی جنګونه د ایمان په طاقت سره الله رب ذوالجلال په نصرت سره ګټلی شي نن پوره دنیا تماشا او اوس محترمو د دې کفارو همیشه دلاري یو مسلح جنګ لري هغه مسلح جنګ کې الله دې ذلیل کړه چې ان شاء الله ردیو دغه ذلت پر ټول عمر کې ردیو په تاریخ کې ولیکل شي لیکن نن دویم گزار دا وی د میډیا په ذریعہ سره اوس د میډیا په ذریعہ سره منفي پروپاګاندا د طالب خلاف د اسلامي نظام نافذ دی الحمدلله مونږ ته جمله دینه مخکې مونږ دلته په میډیا باندې کړه چلته ګډوډي د بد حالت الته د قحط غونته کې صورتحال د میډیا داسې خو یقینا چې لمز مونږ هم ذهن کې سره سره د میډیا نه انسان کله متاثر شي انسان کډیر کله کم وي انسان کډیر مضبوط هم وي او سره ډیر عقیدت هم ساتي او کله کله د پروپاګاندا د وجه انسان هم په هغه دغه شکار وګرځي لیکن مونږ چې کله وخت دوی یقین وکړ غزلونه خوشاله شول التم اس مسلمانان وکړه التم یقینا اسلام وکړو التم یقینا مجاهد او طالب وکړو التم د مسلمانانو هغه عزت وکړو قسم د رسول الله ورته خوشاله شي اول ته دومره امن او امان چې قسم د په شل کال کې نه په سلويخ کالو کې د افغانستان کې غلامان نه وره هغه خلکو مل شپې مونږ د یو ځینو وزو بل ځای ته اوس روان وو هېڅ قسمه بدامني نشته هېڅ قسمه یره نشته هېڅ قسمه خطره نشته بلکې بیا عجیبه خبره دا وه مونږ چې کله ورسېدو یو صوبې ته کونړ ته د شپې تقریبا 12-12 بجې وې نو هلته د کونړ والي چې کوم و حاجي عثمان صاحب حفظه الله هلته ملګرو بیا مونږ ته وویله تقریبا د شپې 12 بجې وې ویل اوس د یو قصاص مسله وه په هغې کې محکمې طلب کړی د شپې 12 بجې ګورنر او هغه دغسې هم نه چې صرف ګورنري زمونږ په صوبه کې زمونږ ملک کې دلته ګورنر جدایي دلته وزیر اعلی جدایي دلته بل افسر جدایي لیکن دغلته د دې ټولو هر څه مشر هم دغه ګورنر دی وزیر اعلی هم دی ګورنر هم دی هر څه د شپې 12 بجې یقین وکړه هغه ملګرو مونږ ته وویل ویل هغې د قصاص یوه مسله کې لاړو ګلټنې مې وشول اوس واپس راشي دی د شپې تقریبا چې 1 بجه وه چې دی راورسېدو 2 بجو پورې مونږ سره کېناستو بیا سهار زما ذهن کې دا و ما ویل سبا خو به دا کم از کم 12 بجې پورې به آرام کې وده به وي ځکه چې یو سړی ټوله ورځ په دې مصروفیاتو کې تېره شي شپه د هغه هم دغسې په ویښه باندې په دې منډو ترړو کې تېره شي نو خامخا انسان دی کمزوری دی بدن باندې ستړیواله راځي ما ویل سبا به کم از کم 3-4-5 غنټې خو دی خوب کوي لیکن مونږ خپله باندې سهار چې خوب وکړو هغې نه پس وده شو 9 بجې چې پاسېدو مونږ چې خبرو شو ورته ګرځېدو حالات هرڅه هم کاته نو مونږ ته اطلاع میلاو شو حاجي صاحب خو یو ځای ته چېرته چاته ټایم ورکړی و مونځ پسې هغې ته ورته ورته تللی دی یقین وکړه واپس 9 بجې خپل دفتر ته راورسېدو کار یې شروع او دې 9 بجو نه پس دې لګیا و شروع د ورځ ما کاته
هر قسم خلق راځي څوک یو مسله راوړي څوک بل مسله راوړي یو خو دلته زموږ یو تصور گورنر خو تر اوسه پورې دلته موږ په سترګو نه دی کتلی گورنر اسمان کې اوسېږي که په ځمکه کې اوسېږي موږ ته څه پته لیکن هلته د گورنر دغه حالت نه و دا گورنر تر سهار د دغه 9 بجو نه کېناستو یقین مو که 12:30 بجه شوه هغې باندې ټایم مو کس پسې بار بار راتلو ټایم ختم دی لیکن هغه ته وفدونه د خلکو مسایلو ته ناست د دې ځای نه چې دی پاڅېدو د پورې ته ور مونځ وکړو یو ځای په جمع سره ادې نه بس د روټۍ وخوړه ادې نه پس مونږ ته وایي چې تاسو شکر ولګوئ او زه بیا چون کې خلک راغلي دي نو دې نه پس بیا یو بل نشست شروع کېږي د خلکو د مسایلو زه به هغې ته کښېنم دی تر مازدیګر پورې بیا کېناستو مازدیګر مونځونو نه وروسته په دغه حالت بیا ناست دی ماښام مونځونه وشو همدا سلسله شروع ده یعنې نن شپه د ماسخوتن تر 12:30 1 بجې پورې دغه سلسله ما بیا په خپلو سترګو بیا کتل دا ما هلته بیا ملګرو ته وي ما ورته دا صورتحال تر اوسه پورې مونږ کتابونو کې لوستی د شپې د دې ناوخته پورې چې دغه مسایلو اورېدل دې نه پس د خلکو بعضې شکایات په هغې باندې دی ووتو ولاړو د شپې 12 بجې ګورنر وځي د خلکو د مسایلو دپاره هلته کورونو ته ورځي د هغوی ځایونو ته ورځي دا خو مونږ کتلي وو چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شپې اگر پلانکۍ کوڅه کې ګرځېږي پلانکۍ بازار کې ګرځېږي د خلکو فریادونه اوري شکایات اوري کتابونو کې مې لوستي وو لیکن قسم دی په خپلو سترګو باندې مې نه و کتلي کلام باندې دا په زما په ژوند او زندګۍ کې اول ځل و چې ما هلته وکتل الله دې زموږ د ټولو مسلمانانو دغسې حکمرانان نصیب کړي امین یقین مو کې محترمو هلته عدل دی هلته انصاف دومره په وافر مقدار سره هر څه موجود دي دا د میډیا پروپیګنډا ده او دا 1,13,000 کسان چې بهر ته بوتله دا خو د دوی د تره زامن خو نه و دا خو هم د دې دپاره بوتله چې اوس به ګوري چې په کوم ځای کې هم تک عمره خبره بې موزي دا به اسمان عمره غټوي او د مسلمانانو ذهنونه به د میډیا په ذریعې سره خرابوي چې د دغه طالب د دغه مجاهد د دغه اسلامي حکومت خلاف پروپیګنډا وکړي خو انشاءالله څنګه چې دیو په دغه عسکري میدان کې شکست وخوړو څنګه چې الله رب ذوالجلال هلته ذلیله کړه انشاءالله په دې میدان کې به هم دیو د ذلت سره مخامخ وو انشاءالله وبرحال محترمو معرض کوو امام مالک رحم الله فرمایي د دې امت اصلاح په هغه څه سره کېږي کوم څه سره چې د دې امت د اولنۍ ډلې اصلاح شوي هغه په قرآن سره شوي امام مالک فرمایي لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها د دې امت د اخرنۍ ډلې اصلاح په هغه څه سره کېږي کوم چې د امت د ډلې د اولنۍ حصې شوي د قرآن په ذریعه